مهمه پاملرنه دغه ویډیو د پروپاګاندا گیم له مستند فلم څخه راخیستل شوی چې د شمالي کوریا په اړه جوړ شوی دی او په دې ویډیو کې به د شمالي کوریا په اړه د 22 عجیب او غریب معلوماتو په اړه خبرې وکړو مګر مخکې له دې چې په معلوماتو پیل وکړو په چینل کې د سبسکرایب له لارې زموږ ملاتړ وکړئ تر څو تاسو ته لا جالبې ویډیوګانې او معلوماتونه راوژباړو د اوسني حاکم کیم جون اون ولادت د شمالي کوریا لپاره نوی دور ګڼل کیږي نوموړي په 3 کلنۍ کې د موټر چلول زده کړي او د بعضې رسمي سرچینو په وینا د شمالي کوریا اوسني حاکم د خپل ژوند تعلیمي دوران کې زر کتابونه لیکلي دي او په ټول شمالي کوریا کې د موسیقۍ په اړه ډېر پوهیږي د شمالي کوریا وګړي په دې باور دي چې کیم جون اون د اوبو او هوا په برخه کې ډېر علم لري او داسې مرحله کې دی چې کولی شي هوا ته تغییر ورکړي او هر کله چې وغواړي نو کولی شي باران وورېږي د شمالي کوریا وګړي په دې باور ول چې د لومړني رهبر او مخکینی مشر په مړه کېدو سره یې ټول هېواد له منځه ولاړ او د هغه د مرګ خبر یې په ژړاګانو او واویلاو سره بدرګه کړ په شمالي کوریا کې سیاسي مخالفین او د نظام انتقاد کوونکي نیول کېږي او زندان ته وړل کېږي چې د هغوی لپاره ځانګړي جوړ شوي زندانونه دي او هلته بیا د هر ډول جسمي او روحي عذابونو لاندې نیول کېږي سره له دې چې د هغوی فکر ته هم تغییر ورکول کېږي خو بیا هم په آخره کې پرې د اعدام حکم عملي کېږي کلونه مخکې د شمالي کوریا په نوم هیواد موجود نه و بلکې د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت په نوم یادېده همدارنګه د جنوبي کوریا په نوم هم کوم دولت موجود نه و بلکې نیول شوې مستعمره وه کله چې کوریایان د استقلال او ازادۍ اخیستلو ته نږدې شول نو ترمنځ اختلاف پیدا شو او په دوو برخو وویشل شول چې اوسني 2 دولتونه پکې منځته راغلل په لومړیو کې د شمالي کوریا وګړو ټول کارونه په لاس ترسره کول په دې وروستیو کې وکولی شول چې د کار په برخه کې ځان له نورو سره برابر کړي د شمالي کوریا د وګړي میاشتنی عاید $800 دی په دې پیسو کې 90% حکومت ته د مالیې په ډول ورکوي او هغه ته یوازې 10% معاش پاتې کیږي په شمالي کوریا کې د ریګیانګ د هوټل ودانۍ چې 115 پوړه لري د نړۍ تر ټولو لویو هوټلونو څخه شمیرل کیږي پلان وشوی و چې د دې ودانۍ کارونه په 1989 میلادي کال کې بشپړ شي خو تر اوسه پورې دغه ودانۍ بشپړه نه شوه په 2012 کال کې بیا فقط د دې هوټل بهرنی منظر او شکل جوړ شو ترڅو له بهره ښکلي ښکاره شي او د ښار ښکلا ورسره جوړه شي په دې ښار کې ډېر لوی د لوبو میدان هم شته دی خو لوبې پکې نه ترسره کیږي فقط د عسکري پریډونو او عسکري او نظامي ځواک ښودلو او همدارنګه د نورو ملي مناسبتونو لپاره په کار وړل کیږي له بعضو هغو شیانو څخه چې په شمالي کوریا کې منع دي د شمالي کوریا د مشر نوم غلط اخیستل په بعضې ممنوعه وختونو کې د شراب څښل او یا هم د حکومت له رسمي اجازې پرته د کمپیوټر کارول دي او هر کله چې څوک په جرم کې محکوم شي نو د لوبو په میدان کې د ټولو په وړاندې سزا ورکول کیږي تر څو نورو ته عبرت شي د شمالي کوریا په اړه بل عجیبه خبره دا ده چې مجرم ته یوازې سزا نه ورکول کیږي بلکې د نوموړي کورنۍ او راتلونکي نسل ته هم سزا ورکول کیږي چا باندې چې جرم ثابت شي نو معاف کول یې نشته هغه او کورنۍ سمدستي زندان ته لیږدول کیږي او تر هغه هلته وي تر څو چې د مرګ وخت یې راشي د شمالي کوریا لومړنی رهبر د بهرنیو او خارجي فلمونو ډېر مینوال و د هغه سره د بهرني فلمونو یوه لویه مجموعه وه همدارنګه یې بهرني پروډیوسران تختول او په هغوی باندې به یې فلمونه جوړول د شمالي کوریا کمپیوټرونو کې د مایکروسافټ وینډوز او ریډ هات لینوکس پروګرامونه کارول کېدل تر دې پورې چې هغوی د خپل کمپیوټرونو لپاره ځانګړی پروګرام جوړ کړ چې ریډ سټار او اس نومیږي په 90 میلادي کلونو کې وروسته له هغې چې کوریا 3 میلیونه وګړي له لاسه ورکړل داسې بندیزونه ولګېدل چې هر ډول واردات او صادرات یې بند کړل د طبیعي مواردو د نقص له کبله یې د کیمیاوي موادو په ځای فاضله مواد د ځمکې د پارو په ځای استعمالول سره له دې چې ډېر سخت قوانین لري خو بیا هم په شمالي کوریا کې د چرسو او بنګو څکل او پرې تجارت کول جواز لري وګړي کولی شي چې په ازادانه توګه په بازار کې دغه توکي واخلي او خرڅ کړي
له زرو څخه فقط یوازې یو کس کولی شي چې خپل شخصي موټر ولري، هغه هم د حکومت مسؤلین او د فوز مشران دي، او عام خلک له بسونو او نورو عامه مواصلاتو څخه ګټه اخلي. له همدې کبله په شمالي کوریا کې د ګڼه ګوڼې او د لارې د بندېدو مشکلات نشته. ویل کېږي چې حکومت په شمالي کوریا کې د ویښتانو لپاره محدوده اندازه ټاکلې ده او هر څوک چې له دې مخالفت کوي نو سزا ورکول کېږي. نارینه نشي کولی چې له 15 سانتي مترو څخه خپل ویښته اوږده کړي او ښځې له 800 څخه زیاته اجازه نه لري. په شمالي کوریا کې هر ډول عقیدې ته اجازه شته چې وګړي یې ولري، خو هیڅوک نشي کولی چې خپل دیني عبادات او مراسم پر ځای کړي. په 2014 کال کې بعضې مسیحي کوریایان له دې کبله اعدام کړی شول چې د انجیل په طریقه یې واده ترسره کړی و. د شمالي کوریا ټول نفوس تقریبا 25 میلیونو تنو ته رسیږي چې پکې 2 میلیونه یې یوازې فوجیان دي. په دې ترتیب د ټولو وګړو 15% کې یې فوجیان تشکیلوي. په دې هیواد کې اټومي بټۍ هم شته دي چې په سیاسي پیښو کې د وسلې په توګه کارول کیږي. شمالي کوریا ډیرو لږو سیلانیانو ته اجازه ورکوي چې له دې هیواد څخه لیدنه وکړي، او دا هم د ډیرو پیسو په مقابل کې. یوازې هغه هوټلونو کې اوسېدای شي چې حکومت یې ورته ټاکي. همداراز یوازې له هغه ځایونو څخه لیدنه کولی شي چې د حکومت لخوا ورته اجازه ورکړل شوې وي. همدارنګه د هوټل څخه د باندې وتل او ګرځېدل د حکومت له اجازې څخه پرته ممنوع دي، او د دې ترڅنګ بیا په ډیر پام سره هغه کسان هم د حکومت لخوا ټاکل کیږي چې سیلانیان ورسره د خبرو اترو اجازه لري.